دکتر صاحب عبدالله ما همونطور میشنویم که میگه که 50% ډاکټر صاحب عبدالله په باب موږ هم همدا اورو چې وایي واک دی نیمایي وویشل شي، خو دا خبره عملي نه ده. تاسو قضاوت وکړئ، که نیم په نیمه شي نو بیا خو دوه دولته شول، دوه دولته بیا دوه ولسمشره کیږي او له همدې ځایه جلاوالی پیدا کیږي. دغه وخت نو باید خلکو ته څه ونه کړو، امنیت ته څه ونه کړو، بلکې په خپلو کې سره کشمکش ولرو. د دې کار نه ملاتړی یم او نه هم عملي دی. د لندن کنفرانس ژر جوړیدونکی دی. فکر کوئ تر هغو به نړۍ د افغانستان نوې کابینه وویني یا لږ تر لږه هغه وزارتونه چې له نړۍ سره ډیر سروکار لري هغه به معلوم شي؟ یک سال پیشتر صحبت کردیم و تلاش ها جریان داره. یو شپه وړاندې مې له ولسمشر سره خبرې وکړې، هلې ځلې روانې دي. که ټول نه کېږي یو څو وزیران چې د مهمو پوسټونو دي باید له نوو څیرو سره نړیوالو ته ورشو. که خدای کول وبشي دا هڅې روانې دي. زما شخصي نظر همدا دی، طالبان له دې حالته ګټه اخلي. تاسو یې وینئ چې ځانمرګي بریدونه کوي، چاودنې کوي، وژنې کوي. په نور ولایتونو کې هم همداسې.